د دې شیزونو هم ریټ زیاتېږي او دې سره سره زموږ د روزمره چې هر هغه کار چې موږ کو مثال په یو شکل د یو ځای نه یو ځای بل ځای ته تلو نو د هغې پرون یوه کرایي وه نن یې بله کرایي شوه ولې داسې د وړو د سکول چې کوم بس وي نه هغه چې په مخکې په یو کرایه ته نن به هغه په بله کرایه باندې ځي دا د دې هم دغه وجه ده چې کله پټرول ګران شي نو که چېرې ته یو ډاکټر یې یا ته یو دوکاندار یې نو تا ته به د هغه مالک د مارکیټ مالک او یا د هغه ځای چې کوم دغه وي صدر وغیره وي نو هغه به تا ته وایي چې یاره زموږ کرایي چې کوم ده نو دا زیاته شوه دا نن د دې نه بره لاړه که چېرې ته یو انجینر یې نو ستا چې کوم میټریل استعمالېږي نو هغه میټریل به تا ته ګران شي نو ته په دې وجه به ته خپل هغه مناسب چې تا کوم یو ریټ باندې کار کولو هغه به ته نن په بل ریټ باندې کار کوي او که ته یو سټوډنټ وې نو هم چې ته په کوم بس کې ځې د سکول ته یا کالج ته نو ستا چې کوم هغه په کوم بس کې یا په کوم رشکه کې یا په کوم موټر سایکل کې دی نو د هغې سره ستا د هغې روزمره د مطابق ستا کرایي زیات